سکندره په سپېڅلي نامه نصیب الله احساس یم د ځوانانو د یووالي ټولنیز بنسټ مشر. په دې وروستیو کې یو موضوع چې د مغرضو کړۍ لخوا راپورته شوې غواړي د احمدشاه بابا مینې څخه د کابل ژورنالیزم پوهنځي نورو سیمو ته انتقال کړي. موږ د یووالي بنسټ ځوانان او په ټوله کې د کابل د شرقي زون ولسونه د دې سره کلک مخالف یو. په دولتي چارواکو او د سیمې په مشرانو باندې غږ کوو چې دې ته اجازه ورنکړي تر څو د بابا مینې څخه دغه حیاتي مرکز بلې سیمې ته انتقال شي. په درنښت. بسم الله الرحمن الرحیم. نظیر دولتزی یم، د افغانستان د پرمختګ او یووالي شورا رئیس او د کابل ولایت د ختیځ زون 22مې ناحیې د 11 ګذر نومان وکیل. خبر شو د لوړو زده کړو وزارت غواړي د کابل د احمدشاه بابا مینې څخه د ژورنالیزم انسټیټیوټ انتقال کړي بلې خواته. موږ د لوړو زده کړو وزارت څخه هیلهمند دي چې یاد انسټیټیوټ په خپل ځای پرېږدي او د احمدشاه بابا مینې د ولسونو سره د جفا نه کوي او د ختیځ زون ولسونو سره د جفا نه کوي، کني د ولسونو د جدي غبرګون سره به مخ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهام الدین هوتک د ځوانانو د یووالي ټولنیز بنسټ مرستیال. غواړم چې د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ چې د احمدشاه بابا مینه کې موقعیت لري د هغه انتقال سره پوره مخالفت اعلان کوم. زه د ځوانانو د یووالي ټولنیز بنسټ په نمایندګۍ باندې او موږ سره چې ځوانان دي موږ د دې څخه د دې د انتقال سره مخالفت لرو او دغه ځوانان به تر اخري حده پورې کوشش کوي چې دغه مرکز د دې د احمدشاه بابا مینې د شرقي زون نه انتقال نشي. نو د چارواکو نه مې هیله دا ده چې دغه په تعلیمات تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت باندې غږ کوو چې دغه انسټیټیوټ د دې ځای نه انتقال نشي چې دغه یو حیاتي مسله ده. بسم الله الرحمن الرحیم. امداد الله همدرد ما د ځوانانو د یووالي ټولنیز بنسټ د رسنیو مدیر. لکه څرنګه چې څو ورځې وړاندې یو موضوع راپورته شوې ده، یو شمېر کړۍ غواړي چې د احمدشاه بابا مینې څخه د ژورنالیزم انسټیټیوټ بل خواته یوسي. په دې باندې موږ مخکې هم انتقادونه کړي دي او خلاف یو نه غواړو چې دغه کړۍ دغه کار ترسره کړي. هیله ده چې ترسره نشي او نور ځوانان هم راپورته شي د دوی خلاف.